څپرکی واورې خپل څادر غوړولی و. د کابل ښار هغه جزیرې ته ورته و چې ټول یخ نیولي وي. د بامونو له سر نه د بخاریو د نلونو غوړسکې هوا ته پورته کېدې. یخو څپو لکه سمندري توپان ټول ښار په سر اخیستی و. د برېښنا په زړه کې څه وګرځېده. له کوټې بهر ووته. مور ته یې وویل زه نن خپلې ترور کره ځم. هغې سره مې بله ورځ واده کړې وه. زه او طاهره به دواړه درشو. مور یې ورته د یخنۍ بانه وکړه خو هغې ونه منله. طاهره او برېښنا دواړه خپلې ترور خاټولې کره ولاړې. ترور یې د دوی په لیدو ډېره خوښه شوه. د چای څښلو وروسته یې ترور ورته وویل برېښنا نن ما او تا چیرې ځو؟ لورې دلته زموږ ګاونډیان دي، ډېر ښه خلک دي، یوه ډېره ښکلې لور لري، نجلۍ به وګورو. تاسې مکتبیان یې خو په دې کار ډېرې تکړه یې. د خلکو د اصل او نسب پوښتنه به یې هم وکړئ. اشرف جان سږ کال له پوهنتون نه خلاص شو. زړه مې دی چې ښایي چیرې بنده کړم. لورې زما نصیب دې هم وسوځېږي که تا او اشرف په یوه خوله نه وی ایښې. له تا به مې څوک زیات غوښته. برېښنا او خاټوله له ګاونډي کره ولاړې. د کوربنو له خوا ورته تود هرکلی وشو. مخامخ کوټې ته ننوتې. کوربنو ورته چای له کلچو سره راوړ. د چای په څښلو لګیا و چې خاټولې برېښنا ته اشاره وکړه. دغه نجلۍ زموږ نخینه ده. هغه سر تر پایه ورته وکتلې. ترور ته یې وویلې د دې نجلۍ پوښتنه او لیدو ته هېڅ ضرورت نشته. دا زما ټولګیواله ده. دې سره مې پوره 15 کاله په یو ټولګي کې تېر کړي. برېښنا ناستې ښځې ته وویل ترور جانې شفیقه ستا څه کېږي؟ هغې د خندا په حال کې وویل لورې هغه زما ایکې یوه نازولې لور ده خو ته شفیقه څه پېژنې؟ ترور جانې هغه پوره 15 کاله په ښوونځي کې ما سره تېر کړي. دوی په خبرو و چې شفیقه کوټې ته راننوته او اوهو برېښنا ته او زموږ کور. دواړه خورلنډې سره غاړه غړۍ شوې. له روغبړ وروسته چای ته کېناستې. د ژوند په هکله یې خبرې کولې. شفیقه له ژونده ډېره خوښه ښکارېده. یو بل ته یې سره زړونه یخ کړه. له ډېر وخت وروسته یې سره لیدل شوي وه. دوی په خبرو وه چې د انګړ د وره درب شو. شفیقې چې وکتل ورته یې وویل خورې ته صبر وکړه ورور مې راغی ډوډۍ پسې استوم. غرمه هم رانږدې ده. کله چې شفیقه د انګړ په خوا ووته د برېښنا سترګې په غازي ولګېدې. له ځان سره یې وویل داسې ښکاري چې د قسمتونو مالک موږ یو بل ته نږدې کوي که نه زما راتګ او دلته. برېښنا د فکرونو په سمندر کې ورګډه وه تر څو د مینې په بیړۍ ځان د ژوند له خطرناکو څپو وژغوري. دی له څپو سره ډغرې وهلې چې د شفیقې غږ بیرته کوټې ته راووت. په ډېر احتیاط یې وپوښتل خورې ستا ورور څه دنده لري؟ هغې ځواب ورکړ زما ورور د انجنیرۍ په پوهنځي کې محصل دی. بیا یې له شوخۍ وپوښتل واده مو ورته کړی؟ د شفیقې په شونډو یوه شوخه مسکا خپره شوه. ورته ویې ویل نه برېښنا تر اوسه نجلۍ مې خوښه کړې. هو ورور جان مې یوه نجلۍ خوښه کړې خو وایي نه چې څوک ده. خو زه یې پېژنم چې دا شوخه نجلۍ څوک ده. ما ته پټ راز معلوم شوی. زه چاته حال نه وایم. کله کله مې ورور جان زورومه چې زه هغه نجلۍ پېژنم. هغه شونډې راته بړسې کړې چې ته ولاکه لیدلې هم وي. بله ورځ مې پلار جان له مور سره همدا خبرې یاده کړه. ما ورته وویل چې ورور جان مې یوه ډېره ښکلې نجلۍ خوښه کړې. هغوی رانه وپوښتل چې څوک ده. ما هسې تېر ایسته. ورته مې وویل نور زه نه خبره نه یم. زیات معلومات له هغه نه واخلئ. دوی په خبرو و چې مور یې ورغه کړ شفیقې لورې راشه ډوډۍ در وړه چې پخېږي. لږ ځنډ وروسته ټول په ګډه په دسترخوان د ډوډۍ په خوړلو لګیا وه. اتم څپرکی خاټولې توړۍ له خوښۍ په جامو کې نه ځایېده. خپل د زوی اشرفي ناوې نه ځړېده. شفیقې کله له یوې خوا ښوونځي لوستی و له بلې خوا یې ډېره ښکلې ودېدل یو زیری و برېښنا ته. خپل هدف ته یو قدم ور لنډه شوه. غازي ته هم طلایي چانس په لاس ورغی. هغه هم خپلې مینې ته نږدې شو. د دوی مینه ورو ورو په خپرېدو وه. شفیقې د دوی د مینې داستان اشرف ته واوراوه. د خپلې مور سره خبرې وکړې. د دوو د مینې انګازې خورېدې. برېښنا ته ښه وخت په لاس ورغلی و. د دیدن مزی لنډ و. شفیقه د دوی د مینې ریباره وه. د خوښۍ په یوې فضا کې د مینې تنفس کاوه. ژوند ورته مینه شوه. مینه ورته ښکلا شوه. د ښکلاګانو خالق ته به یې تل د بري لاسونه پورته نیولي وه. ای خالقه زموږ سپېڅلې مینه په امن کې وساته. په همدې خوښۍ کې یو ورځ شپې تېرېدې. د بري په هیله یې ژوند تېراوه. د پوهنتون دوره یې پای ته ورسوله. غازي هم زده کړې سر ته ورسولې. د انجینرۍ سند یې تر ګوتو کړ. د دوی له منځه ټول خنډونه لرې وه. خاټولې د خپل د خور غوږونه ورتاو کړي وه. د غازي او برېښنا خبرې ورسره کړې وه. دواړه کورنۍ په دې خبر راضي وي. سکینې له نرګس سره خبره غوټه کړې وه. یوازې د سړیو خبره پاتې وه.
یوه ورځ سکینې خپل خاوند عصمت ته وویل سړیه غازي جان خبره مې د برېښنا له مور سره کړې د هغوی ټوله کورنۍ په دې خبره خوښه ده ته ولاړ شه د اشرف جان مور او پلار در سره واخله کور ته یې ورشه بې پروایي مه کوه نجلۍ به مو له لاسه ووځي متل د پښو کې تلوار په بدو کې تعامل مشرانو ښه خبره کړې ده پیغله پنډو د وښو ده چې چا واخیست د هغو ده عصمت اکا په خپلو بریتونو ګوتې ووهلې خپلې ښځې ته یې وویل خیر غواړه سکینې دې خبرې ته له ډېرې پخوا متوجه یم یو ځل خو مې شفیقې لورکۍ هم راته ویلي وه رښتیا هم د خوشحال ډېره درنده کورنۍ ده بیا خو چې هلک او نجلۍ خوښه وي موږ به خامخا پرې خوښ یو دا 3 ورځې کېږي چې غازي جان مې مزار ته لیږلی هلته مې یو څه پیسې له یو دوکاندار سره دي هغه بیرته راستون شي بیا به یې سره رشته ونیسو دا 2 ورځې کېږي ملګري هم ډېر پوښتنه کوي د نوي حکومت په راتلو سره زموږ د سوداګرۍ په کاروبار کې هم خوند نه دی پاتې زه هم نور سپینګیره شوی یم زموږ بچي اوس نوی مقرر شوي په ګټه سپور شو خپله چاره کولی شي زما زړه ده چې په همدې ښار کې کوم دوکان جوړ کړم نور مې منډې رامنډې له لاسه نه کیږي غازي ماښام له مزار راستون شو د پور ټولې پیسې له ځان سره راوړې وې د شپې د برېښنا خبره ورسره وکړه د زوی خوښي یې ترلاسه کړه ښځې ته یې وویل چې بل سبا به په خیر ورشم غازي ته دا شپه د قدر شپه وه له خوښۍ په جامو کې نه ځایېده د تصور مزه یې د برېښنا په خوا وغځول په خیال کې ډوب شو له هغې سره یې د مینې خبرې پیل کړې ټوله شپه یې د خوښۍ په محفل کې اتڼونه کول د برېښنا سره د راتلونکي په هکله غږېده د مینې په پالنګ کې د خیال خوبونه وکړه د تصور سمندر کې هماغسې په څپو و چې مور یې د سهار لمونځ لپاره راویښ کړ 9 څپرکی د غرمې 10 بجې وې چې یو جیپ موټر په کوڅه کې ودرېده دروازه یې ودربوله غازي چې تازه له حمام نه راوتلی وه دروره په خوا کې ورغی 4 کسه ټوپک والا د وره تر شا ولاړ وه غازي ته یې وویل چې ته یې حوزې ته غوښتی یې ژر کوه چې ځو غازي بیرته کور ته ننوت کورتۍ او بوټونه یې واغوستل پلار ته یې وویل زه یې حوزې ته غوښتی یم پلار یې هم ورسره بهر ووت د خلکو په لیدو اندېښمن شو ورته یې وویل چې تاسو خو د حوزې خلک نه یې د غټو بریتونو اوچت قد خاوند را د مخه شو ویې ویل اکا ته اندېښنه مه کوه دا به یو ځل حوزې ته ولاړ شي ژر به کور ته راستون شي هسې څه مصلحت ورسره کوو غازي په جیب کې سپور شو حرکت یې نه و کړی چې په باختري یې سترګې ولګېدې د هغه په لیدو هیښ پاتې شو دا یې په پوهنتون کې پیژانده د ده کړه وړه او دنده ورته معلومه وه باختري ډېره داسې بېګناه محصلین د انقلاب ضد عناصرو په نوم د ښاد له لارې د جیل تور تنبو شاته غورځولي وه دا هغه وخت و چې کمونیستي انقلاب بریالی شوی و د ترکي په نفس بالښت ویستل شوی و وفادار شاګرد حفیظ الله امین د واک په ګدۍ سپور ونیول بندي کول عمومي خبره وه عصمت اکا د وره تر شا ولاړ و د پیښې دا حیران و چې شیرجان یې د فکري څپې په بله کړې ترې ویې پوښتل ولې په سوچ کې ولاړ یې خیر خو به وي مخ یې شیرجان ته واړاوه یو سوړ اسویلی ویس ورته یې وویل لږ د مخه یو جیپ راغی غازي بچه یې رانه بوته چې حوزې ته یې غوښتی خو زما زړه بله ګواهي راکوي دوی په خبرو لګیا وو چې یو بل ګاونډي حمیدالله له کور راووت د دوی خبرې واورېدې عصمت ته یې وویل اکا راځه چې حوزې ته ورشو هلته زما د تره زوی دی له هغه به معلومات واخلو دواړه د حوزې په خوا وخوځېده هلته پوه شو چې کیسه بله ده مامور امیرالله ورته وویل چې دا خلک د ښاد کسان دي دلته راغلي وو د هغوی مخه موږ هم نشو نیولی اکا پوه شو چې خبره بله ده په خوښیو یې د غم څپې خورې شوې غازي چې د ساقط په نظارت خانو کې څو هفتې تېرې کړې د پوښتنو او ګریګونو لپاره شش درک ته بوتلی شو هلته ورڅخه پوښتنې پیل شوې خلقیانو له ده څخه کوم سند لاسته رانه وړ له ډېرو وهلو ټکولو وروسته د پولیس څرخي زندان ته ورسولی شو د جیل شپې ورځې پرې تېرېدې د بېګناه خلکو بندي کېدل وهل او شکنجه کولو ډېر ځوراوه د بندیانو راتلل او بیرته ترې تری تم کېدل یوه معما وه د امین تخته نسکوره شوه په ځای کارمل د روسي یرغلګر قواو په ملتیا واکمن شو د افغانانو بخت په بله واوښت د هېواد په ګوټ ګوټ کې جګړې پیل شوې هر ورځ به جیل ته د بندیانو ډلې راتلې دوی به له ځان سره د جګړو مرګونه او ورانیو نوي نوي کیسې راوړې غازي د زندان له چاپېریال سره ورو ورو بلدېده د محکمې د فیصلې له مخې ده ته حکومت د مخالفینو سره د مرستې په تور 20 کاله قید واورول شو عصمت اکا ډېرې دروازې ودربولې ډېر دوستان یې وتخنول خو څه ګټه یې ونه کړه کور ته یې تېر ژوند د یادونو افسانه شوه مور او پلار یې شیبې شمېرلې د غمونو پټۍ یې ورو ورو درندېده د غازي بل ورور نه و
د دوی د ژوند هیله یوازې غازي وه چې هغه هم انقلابي ملګرو وتړو. سکینې یې بیلتون ونه شو زغملی. له څو کاله تېرېدو پس د ګور د جیل بندي شوه. عصمت اکا یوازې پاتې شو. هر ماښام به یې د زوی د راتلو په هیله د کور ډیوه روښانه ساتله. په خوشحال مینه کې ډېر عمر تېر کړی و. ډېرو خلکو سره یې پیژانده. هر چا ورسره خواخوږي ښوده، خو په درد یې هېڅوک نه دوا کېده. غمونو په ملا کړوب کړ. د ژوند تکیه یوازې شفیقه وه چې کله ناکله به یې د غمونو تاوجنې څپې پرې سړېدې. خو د غازي بیلتون ډېر ځوراوه. د انقلاب ناخوالې زیاتېدې. د غمونو لمبې له هېواده چاپېره وې. هر کور او هر وګړي یې سوځاوه. ډېرې میندې او خویندې بورې شوې. میرمنې کونډې شوې. ماشومان یتیمان شوه. شپې ورځې همداسې تېرېدې. د عصمت اکا ژوند په لنډېدو و. شیبه په شیبه یې مرګي ته غاړه ورکوله. د ژوند ټوله خزانه یې لوټ شوې وه. ارمانونه یې په اور سوځېدلي وه. د ټول عمر خواري یې په اوبو لاهو شوې وه. نور ورته ژوند هېڅ معنا نه درلوده. په سترګو کې اوښکې وچې شوې وې. د دې هم نه وه چې غازي ته جامې وروړي. کله به شفیقې او کله به نورو ګاونډیانو دا کار سرته رساوه. زوی په دې نه پوهېده چې په مور او پلار یې څه شوي. ده ته د ژوند هره خوږه لحظه ترخه وه. کله به یې له برېښنا سره تصور په ټال زنګېده. کله به یې مور لیده چې د ده ناوې نه ګرد چاپېره ځارېده. په مخ یې ښکل کوله. پلار به یې لیده چې د ده ناوې په سر یې لاسونه نیولي خوښ کوي. خور شفیقه او ترور به یې لیده چې له خوښۍ به ګډېدې. ناڅاپه به یې د تصور دنیا په بله شوه. سترګې به یې وغړولې. د جیل 4 دیوالونه باندې به یې سترګې ولګېدې. د خیال سینګار شوې ناوې به یې بدرنګه شوه. بېرته به د غمونو په ډېرۍ کېناست. دا یې همیشنۍ مشغولتیا وه. عصمت اکا د غمونو تاب را نه شو وړی. ژوند یې د زوی په غم کې بای کړ. خپل روح یې د روحونو مالک ته وسپاره. د دنیا نه غمونو یې اوږې سپکې کړې. 10 څپرکی. برېښنا به کله کله د ترور کره راتله. خپل غم به یې شفیقې سره شریک کړ. د دې د هیلې یوازینی ځای د ترور کور و. مینه یې له حده اوښتې وه. غمونو یې اوږې درندې کړې وې. ورځ تر ورځه یې په رنګ کې تغییر راته. نور د دنیا خوندونه ورته هېڅ نه وه. یوازې ناسته یې عادت جوړ شوی وه. شونډو یې د غمونو پترې کې نیولې وه. له یوه پلوه د غازي بیلتون ځوروله. له بل پلوه د مور او پلار کړه وړه ورته له زغم وتلي وه. په هغه پیړۍ کې سوره وه چې د سمندر په منځ کې توپانونو په مخه کړې وای. د یوې لار ورکې ماڼو په څیر د ژوند پاتې کېدو په تمه د څپو منځ کې په مات چاپې وهئ. د شنه اسمان ستوري هم په وریځو کې پوښل شوي وي چې په ځلېدا یو څه لاره پیدا کړې وي. له یوې خوا د غازي مینه خوږه وه. له بله پلوه مور او پلار خواږه وه. دې ته اړه وه تر څو یوه مینه له بلې قربان کړي. د ژوند توپانونه یې لپاره ورځنۍ ورکه کړې وه. یوه ورځ یې په انګړ کې له قدم واهه. د ژوند تېرو خاطرو ته ورګرځېدلې وه. د هغې ورځې تصویر یې په ذهن کې نڅېده چې روغتون کې د مرګ له بستره نوي ژوند ته ګرځېدلې وه. په لومړي نظر یې د غازي په څېره سترګې لګېدلې وې. د هغې دنګې ځوانۍ، ښکلې راښکونکې څېرې، خوشحاله طبیعت د دې نظر ځان ته ورجلب کړی و. ناڅاپه یې ذهن پرده په بله واوښته. غازي د جیل د تورو تمبو شاته په ځنځیرونو تړلی ولیده. هتکړیو په لاسونو کې نغمې جوړې کړې وې. زولنې په پښو کې پوستکې اړولې وه. وچ نرۍ توره څېره، ببر سر په مخ کې ورته ودرېږي او وایي برېښنا زه همه غازي یم خو د جیل کړاوونو دې حال ته را رسولی یم. زما خوږې برېښنا. دې سره یې د مور د تېرې ورځې خبرې په زړه را وګرځېدې. لورې لږ ځان سره فکر وکړه. ته راتلونکی لرې. ستا همدغه د ځوانۍ شپې دي. ځان ته نوې دنیا غوره کړه. غازي نور ستا په درد نه لګېږي. خدای خبر چې هغه به ژوندی وي. د جیل له تورو تیارو څخه به راوځي او که نه ته به تر څو د هغه په یاد ژوند تېروي. له دې سره یې پښه له څه سره ټوکر وخوړه. د تصور له دنیا نه حال ته راغله. د خپل چاپېریال نظر وزغلاوه. ځان سره وویل نه غازي، زه ستا یم. تا سره به دا بې وفایي ونه کړم. زه به د ژوند تر پایه ستا په نوم پایم. هر ماښام به ستا د راتلو لاره څارم او هر سهار به ستا په یاد د لمر سترګې ته ګورم. زه به له تا سره کړې واده ماته نه کړم. د شفیقې په زړه کې به د غمونو نورې سکروټې تازه نه کړم. ما او تا هیڅوک نشي بیلولی. زه به په دې تمه ژوند تېروم چې تا به مالک یوه ورځ د جیل له تورو تیارو نه راوباسي. دا د بیلتون شیبې به خدای لنډې کړي. د دې سپېره انقلاب لمن به ورټوله شي. بیا به تا هیڅوک له ما نه نشي اخیستی. برېښنا په دې فکرونو کې سرګردانه وه چې طاهري غږ د تصور له دنیا نه حال ته راوسته. برېښنا راځه مور یې غواړي.
دې د طاهري په خوا راکتلې، د سترګو یې اوښکې په سر وږمه اننګو کتارونه جوړ کړي وه. په ژړغوني غږ یې وویل زه درځم. اوښکې د ټیکري په پیڅکه پاکې کړې. د صبر ونې ته یې وکتلې چې په سړه هوا کې تکه شنه ولاړه وه. په شنو پاڼو کې د ژوند نغښتې ښکارېده. د کفترو یو لښکر په هوا کې په شرنګا اتڼ جوړ کړی و. له ځان سره یې وویل زما د قسمت کوتر به هم یو ورځ د غمونو له دې کف والوزي. د خوښۍ په فضا کې به لټون وخوري، وبه شرنګېږي، د مینې سندرې به وغږوي. کوټه کې مور او ترور ناستې وې. د برېښنا په لیدو یې ترور ورپاڅېده، په مخ یې ښکل کړه، تر څنګ یې کېنوله، په اوږدو زلفو یې ورته لاس راکاږه. په مینه ناکه لهجه یې ورته وویل لورې ژوند همدغه ده چې تېرېږي. ځواني او پیغلتوب یو څه وخت وي، هسې نه چې د مینې په کړو وعدو ځواني بای نه کړې. لورې د ژوند تړون چې چا سره وکړې، د مینې خزانې به دې مخکې کېږدي. هر زلمی غازي ده. ډېر ځوانان شته چې ستا د مینې بڼ پرې راضي شي. خپله خوښي یو کس پورې تړل بېعقلتوب ده. ستا د ښکلا ګل ته ډېر بلبلان شته. لږ ځان ته پام وکړه، قدم په سوچ اخله. موږ ستا خیر غواړو. پاینده لالا مې زه رالیږلی یم، هغه ستا ماما دی، زموږ د ټولو مشر دی. د هغه زوی خیال محمد څومره ښه ځوان دی، ته یې له ماښامه پېژنې. لورې زموږ د ټولو خوښه ده، یوازې ستا د خوښۍ په تمه یو. نوره خبره ختمه ده. دا خبرې په برېښنا لکه تندر را پرېوتې. له ځایه پورته شوه، له ډېرې غوسې یې په کوټه کې څو قدمه واخیسته، مخ یې خپلې ترور ته ور وګرځاوه. په ګیلمنه لهجه یې ورته وویل زما له تا نه دا هیله نه وه. ته غواړې چې زه هغه انسان هیر کړم چې په ښه سړیتوب یې ته هم قانع یې. زه د هغه چا د مینې دیوالونه دنګ کړم چې زما ژوند یې ژغورلی. هغه څوک هیر کړم چې بې له مینې او انسانیت بل څه نه پېژني. دا ستا زړه ده چې زه یو شرابي دوکهباز او قمارباز سره ژوند شریک کړم. نه هېڅکله دا نشي کېدی، نشي کېدی. ترورې ته به شفیقې ته څنګه سترګې غړوې؟ تا هغه هیره کړه. غازي زما په هیله د زندان په تورو تیارو کې شپې سبا کوي. زه یوه پښتنه پیغله یم، ځواني به خاورې کړم، ژوند به قربان کړم، خو خپله ژبه نشم ماتولی، په خپلې خولې نشم خندلی. له دې سره یې په مخ د اوښکو باران جوړ شو، سلګیو پسې واخیسته. خپلې کوټې ته ننوته، پر مخ په کټ څملاسته. له ځان سره وویل دا نشي کېدی، دا څنګه کېدی شي؟ د طاهرې له سترګو څو څاڅکې اوښکې په قالینه تویې شوې. سر یې پورته کړ. ترور ته یې وویل ما درته مخکې دا خبره ختمه کړه، خو تاسو خپله منله. ما مې په خور ډېرې خوارۍ کړې، هغه هیڅ نه مني، د هیڅ چا نه مني. که موږ ټول ځانونه ستړي کړو ګټه نه کوي. ښه به دا وي چې هغه په همدې حال پرېږدو. هغه به هېڅکله دې ته حاضره نه شي چې یو بد اخلاقه ځوان سره ژوند وتړي. ترورې خیال محمد ته هم پېژني او زه یې هم پېژنم. ستا وراره ده او زما د ماما زوی، خو په هغه کې دي څه؟ مور یې دا هر څه په سترګو لیده، خو زغملی یې نه شوله. ځان یې پورته شوه، په منډه د برېښنا کوټې ته ورغله. لورې په غېږ کې راپورته کړه، په مخ یې ښکل کړه. ورته یې وویل لورې ته مه خفه کېږه، د تا له خوښه پرته به یوه خبره هم ونه کړو. ستا چې څه خوښه وي هغه به موږ منو. 11 څپرکی. د کابل د ښار فضا دود او باروتو په سر اخیستې وه. د مجاهدینو له سنګرونو نه راکټونه راتله. د کابل د ښار د بې دفاع اوسېدونکو کورونه به یې په لمبو سوځول. د کابل نه د دستګاه او راګانو توغندي د اطرافي سیمو اوسېدونکو کورونه دړې وړې کړه. د اور او وینو ویالې هرې خوا وبهېدې. د کارمل دورې پای وموند. نجیب د واک په ګدۍ سپور شو. شوروي یرغلګرو قواو ټول هېواد د وینو په دریاب بدل کړی و. په مهاجرینو بهرني هېوادونو ډک و. برېښنا به هره ورځ د توپونو درمبه اورېده. د ښار له اړخه به اطراف مرمۍ ورېدې او د اطراف نه په ښار د نړیوال استبدادي قوتونو په لاسونو جوړ شوي راکټونو د هېواد له بچو ژوند اخیسته. دغه حالت د برېښنا ضمیر ځوراوه. د زندان د تورو تنبو شاته د غازي عمر تېرېدل دې ته له زغم وتلي وه. کله ناکله به د بام سر ته پورته شوه. د څرخي پله زندان په لور به یې کتلې. د شپې به یې د سپوږمۍ مخ ته وکتلې. له ځان سره به یې ویلې د دې سپوږمۍ د رڼا پلوشې به د غازي د ګوتو په اوره ننوتې وي، ځکه خو په ما هم ښې لګېږي. بیا به یې لاسونه د خاوند په طرف پورته کړه. ای زما ربه، ای خاونده، په کومه ورځ به زما غازي د ظالمانو له جیل نه راوځي؟ ای زما پالونکیه، زما د بېوسه پیغلې دغه کریک واوره. زما او زما په شان د ډېرو پیغلو د ارمانونو دنیا مه خرابوه. ای زما مالکه، کله به زما د هېواد بچي له دې غمه وژغورل شي؟ کله به د وینو او اور لوبه پای ته ورسیږي؟
کله به په دې هیواد کې د سوکالۍ خوږه نغمه وچلیږي. ستره واکمنه، زما په شان ډېرې بې اسرې به د خپل د مین په انتظار شپې سبا کوي. زموږ د ټولو دعا قبوله کړه، زموږ د مینې ورکه دنیا بیرته مو ته راوله. خالقه، له هیواده مو دغه د غم وریځې ورکې کړه، موږ ته د ښادیو اخترونه راوله. بیا به یې د امین په ویلو سره جوړه لاسونه مخ ته پورته کړو. پلو به یې خدای ته ونیوه. ای ربه، زما تشه زولۍ را ډکه کړه. له دې سره به یې سترګې له اوښکو ډکې شوې. په منډه به کوټې ته راغله، په بستره به څملاسته. په دې هیله به یې سترګې پټې کړې که غازي په خوب کې وویني. د انتظار ورځ اوږدېدې، ورسره د انقلاب تودې څپې په خورېدو وي. برېښنا د مظلوم ولس هغه بېوسه پیغله وه چې د زرګونو پیغلو خویندو تر څنګ د دې څپو په تاو سوځېده. بېوسي برېښنا ته دا حالت له زغم نه وتلې وه. نه پوهېده څه وکړي. د زړه سوخت یې خولې ته راغی. هغه یې د قلم په څوکه د کاغذ په سپین مخ وڅڅول. یو لیک د غازي په نوم ولیکه، شفیقې ته یې ورکړ تر څو یې لږه شېبه خوا په بله شي، د دې له وفا نه ډاډه شي. لیک یې په دا رنګ ولیکه: زما خوږه غازي، نږدې 15 کاله کېږي چې زه ستا د بېلتون په اور سوځم. د ژوند سختیو ډېره کمزورې کړې یم، خو د هرې پېښې سره د جګړې